راپور او شایسته تړو کړه ټول دنیا را شای دی چې د یو ټیم نشته نو داسې شوق دی دا داسې بې شوقه شای دی. Jalil Sharani, video editor and photography ideas for Pakhtun Culture official YouTube channel and Facebook page. So beautiful. سره نیم ګل خان د ټیک ټاکر چې دلته دوی ډېر زبردست ساتنې وکوه د دغه تپوس کوو پوښتنه کوو چې په دغه پنجاب کې په اسلام آباد لیکیو پارک کې چې کوم داسې ډېر په زړه پورې او ښایسته اتڼ وکړه ټوله دنیا راغونډه وه یو ښایسته میسج د پښتون قام د کلتور چې کوم د پښتون کلتوري شی دی اتڼ له څو رټې مزاحه کوئ او څو رې په شوق یې کوئ نیم ګله ډېره مننه بھائی دا اتڼ خو داسې شی دی چې د یو ټیم نشته نو داسې شوق دی دا داسې بې شوقه شی دی چې چېرته ویني ځکه دا د پښتون ثقافتي یو شی دی هغه یو اتڼ ورپات دی دا نور ډانسونه مانسونه خیر نه دي زده دا یو اتڼ دی چې مونږ د جمعې په ورځ او اتوار په ورځ اکثر د مونږ خپل د پښتنو وروڼو ته ټولو ته پته چې راځي په د لیکیو پارک کې مونږ یو فنکشن ته جوړ کړی وي هغه کې هر سړی په دې کې د پښتو رنګ موجود دی چې دغه د پښتنو کلتوري شی دی بالکل هغه د مونږ د خلکو ته چې کوم دلته ټول ایوری ون سوره کومول راځي هغه د پر مونږ د پښتنو چې کوم خپل لباس هغه پیژنګلو دا کوم چې مونږ پښتانه ماشاءالله دومره خواږه دومره پرامن او دومره ښایسته هر رنګ په هغه باندې ورته پوره خلک دي پوه شولې چې دا خلک یې موږ ګوري چې یاره واقعي پښتانه څوک کم نه دي نه په پرسنالټي کې بالکل نه په شغل کې دغه پیغام هم ورته خلکو ته نمائندګي هم د پښتانه دغه د پریزې کې د اتن ډیره غټه بالکل دغه سړی نو هغه سره مونږ یو خو کلتور برقرار دی ځکه چې هر سړی پیژني چې دا د پښتون ثقافتي شی دی موږ هغه شانتي برقرار ساتلی دی په هر هفته کې مونږ چې کوم د دوه ورځې ټول یاران دوستان ته چې کوم دی مونږ ساوند رارو یو شی بل شی دغه لپاره مخ کړی دی چې یاره مونږ دا یو پښتو ثقافتي شی دا برقرار دی ځوانانو ټول درسه دغه چې د پښتو کلتور لکه اوس په خلکو کې څوک فلمونه ګوري څوک یو شی بل شی لکه د پښتو کلتور چې کوم رواج ډېر په دغه باندې روان دی هغه ځوان کول درسه پیغام دی چې ډېر ټیک ټاکول راغلي دي ولغه سي نمائندګي د پښتون کلتور پکې نه کوي نورو خلکو دغه کوي هغه خلکو رسه پیغام دی څه میسج ورکړي ګوره زه خو بغه ته دا پیغام ورکم چې دې شي کې خو به موږ یو شی نه ټارګټ کوو چې یاره دا شی خراب دی یا ټیک ټاک یا فیسبوک شو یا یوټیوب شو هغه چې کوم استعمالي هغه سړی چې کمای وي آیا چې تاسو د لوري استعمالوي شي دا کاغذ سره ته په پکار د خپل کلتور سره هغه کدی اسلامیک دی پر استعمالي کدی د پښتون ثقافتي شي پر استعمالي کدی خپل چې کانټینټ وي سو کریکټر وي د ول اکټر وي سینګر وي یا بل داسې څه د کې کانفیډنس وي چې ټیلنټ وي هغه دای چې کوم شو کولای شي نو ډیر خلک شته دي په کې چې یاره څوک د خېل لوري استعمالي او ډیر لوري ډیر مو کتل دا سبا ټیم کې دا کوم هغه شو شوی دی برابر د وجه چې لکه چې کوم تلان یا نور د پښتون کلتور په دغه باندې راځي لکه هغه سره سره د دوی د کانټینټ نه کریټ کوي چې هغه معاشري ټولنې ته نقصان دي بالکل دغه شانتي دا او یو پیغام بل ورکاو خاص کر هغه د خلکو لپاره چې پښتو خدا سي د انسان کې د نه ار پښتون د څرنګه چې څرنګه کاسته یو پښتون په نام چې یو د پښتون یا پښتون وي بالکل زه هغه خسارو ته پیغام ورکوم د لار او د بار دواړو ته چې څوک د دې پښتون یا دوه وړوکی شعر واخلي د پښتون باندې پښتون دی چې څرنګه وي ته په کار وای چې د پښتون نور چې کوم دی هغه ته بار خلک هم ګوري ملګری دی ګوري هغه به تا پنجابیان وي بنگالیان به وي هر رنګ خلک په پکې نو هغه بدنامي نه دی پکار آیا کته کې بد سوي تا تخکاری شر دی شای مورور کې بد دی هغه ته په سایلنت میسج کې وای بالکل لکه د څه چل دی نو هغه دی پکار چې پښتون کوم به کام بیزتی دا وای بچره پښتنو کې داسې خلک یا بیا ته وګوره دغه وګوره دغه صغیری نو دا مونږه کمای دی نه سبا چې سوشل میډیا په خلاف هغه باندې چې کوم مونږه پلیټ فارم جوړ کړی یو بل پس خبره یو شي لکه تحقیق نکوه تنقید کوو دا شي چې مونږه ختم شي بس پښتون نور کام کیسه کمای نشته اکثر موږ پښتانه دغه چې دا څونه یو درکې خطا کوي نو زبا غره اخلا غلط کار لکه دا پیغام چې موږ چې کم د مثبت کار دي چې هغه قتل پکار دی او ډیره مننه کو د نیم جانو مشترک مخرا کول کلتور مننه بعد